درځه چې چکر ووایي دا بیا خیر د وظیفې به چې کله سپین ږیري شو یو څو شپې پاتې دي بیا دا خبره هم کې چې دا فی سبیل الله دا صرف جهاد ته نه ویل کېږي د جهاد سفر ده د حج سفر ده د عمرې سفر ده د علم سفر ده دا ټول فی سبیل الله دي اوس نو چې څوک د طالبي په زندگی کې نفلي روژې نیسي هم دغه ثواب لري څوک د حج په سفر کې نیسي هم دغه ثواب لري د عمرې په سفر کې نیسي هم دغه ثواب لري نو وایي تخصیص تر یوې نوعې پورې نشته دا دومه باب چې په انفاق په سبیل الله ذکر کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوک چې په سبیل الله انفاق وکړي خدای پاک دته یو په 200 باندې عوض ورکړي دا یو په 200 باندې عوض چې په سبیل الله ده دا بیا په هغه صورت کې چې خپل نه د تللی مجاهد ته روپۍ ورکړي خپل نه د تللی طالب ته روپۍ ورکړي چې په سبیل الله څوک روان ده د دغو سره کومک وکړي یو په 200 خدای پاک عوض ورکړي که خپل د جهاد په سفر باندې تلو نو بیا وایي د ابو داود شریف روایت ده چې د جهاد په سفر په سبیل الله که د علم په سفر وي که د حج او د عمرې په سفر وي چې خپل روان وي او بیا روپۍ لګوي په ځان یا په ملګري یو په 200 خدای پاک عوض ورکړي چې بل ته ورکې یو په 200 خو چې خپل عملا په سبیل الله ووتې په دغه په سبیل الله سفر کې که په علم سي وتلی که په جهاد سي وتلی کومې روپۍ چې لګوې په ځان یا په ملګري بیا یو په 200 باندې خدای متعال عوض ورکړي او بیا ابو داود کې څه ذکر کړي ګوره دا د اصلي ټول په کتاب الجهاد کې خو حکم علما په سبیل الله عامه بیا وی چې څوک چې لمونځ یا ذکر په سبیل الله وکي هغه بیا په انفاق په سبیل الله باندې یو په 200 زیات ده انفاق په سبیل الله چې سړی په خپل روان ده په جهاد کې یا په علم سي یو روپۍ لګي عوض څو ده یو په 200 لمون چې کوي ذکر چې کوي دیغه بیا څو ده 200 په 200 کې ضرب کا یو کم 50 کروڑه یو کم 50 کروڑه دغه ثواب خدای پاک مجاهد ته په جهاد کې ورکي طالب العلم ته د علم په سفر کې ورکي خو شیطان دې موږ دښمن چې موږ بار بار دغه خبرې کو چې د صحت وختم ده د فراغت وختم ده ذکر په یو کم 50 کروڑه بدلیږي ګوره لمونځ په یو کم 50 کروڑه بدلیږي روپۍ خرچه په ځان یا په ملګري یو په 200 بدلیږي درځه چې چکر ووایي دا بیا خیر د وظیفې به چې کله سپین ږیري شو نفلونه به بیا هلته کو وظیفې به بیا هلته کو دا یو کم 50 کروڑه یې د لاس نه ووته یو څو شپې پاتې دي دا د سفر د علم زندگی دا یو څو شپې باید غنیمت وبولو فکر وکړو یو څو شپې پرون مو ونه ویلې خذ من صحتك لمرضك اغتنم 5 قبل 5 خو دغه شپه د یوه شپه اوس به نو څه وشي دا اوس به نو څه وشي یو ملت باندې ولې څه نه کېږي پرون مو ونه ویلې یوه خبره درنه وشوه خو الله تر مرګه درنه راضي ده یوه خبره درنه وشوه خدای مو دې وساتي الله تر مرګه درنه ناراضه ده په یوه خبره څومره وخت لګېږي په یوه خبره د هر ملت باید دغه زندگی سړی یو لوی غنیمت او لوی فرصت وبولي یوه شپه پاتې ده 10 شپې پاتې دي 15 شپې پاتې دي دغه باید سړی د دغه شپو اهتمام وکړي موږ مخکې امارت کې جهاد ته امارت په وخت کې حج ته تللي وو بیا هلته خو دغه مسافر خلک هغه بیا ډېر همتي دغه څنګه چې څوک ورشي بیا مړیګانې او دا شیان ورته کوي نو حقانی صاحب رحمت الله علیه ته څوک راغله داسې په دغه غټایټو کې د مړی دعوت یې ورکړ په جده کې و غالبا او هلته مړی دستور هم دا د لماخستن نه بعد ورځي لمونځ هم نه په خرابېږي ده ورته ویلې وایي یو کال هغه خو ډېر حجونه کړي وایي یو کال یوې مړی ته لاړم
بیا لمونځ رانه تیر شو د حرم شریف. نو ما د ځان سره فیصله کړې په ټول عمر چې هر وارې راځم زه به چا سره ماړی ته نه ځم. وایي موږ خو دلته ماړیو ته نه یې راغلي. دغه یو ټیم ده چې خدای پاک را کړی، یو ټیم ده چې خدای پاک را کړی. ولې ضایع کړو؟ دا یو لمونځ د حرم شریف ولې ضایع کړو؟ فرض خو نه ده، لمونځ خو په هر ځای کې صحیح کېږي، خو دا چې په حرم شریف کې وکړي یو په یو لکه بدلېږي. دا موقع بیا چیرې موږ ته پیدا کېږي؟ په ماړی پسې لاړ شي وځنډېږي. موږ ټول دا خټور دغسې یو چې چیرې ماړی راته پیدا کېږي په ماړیو پسې حرمین شریفینو دغه غټ عظیم سعادت نه محروم کېږو. خدای مو دې وساتي. دلته اوس موږ دغسې یو چې د عبادت ښه موقع چانسونه خدای پاک په منټ باندې راکوي، لیکن موږ په لاوبالي کې دغسې دغه شپې دې تېروي، خو حساب را روان ده.